د بوډۍ ښځې او ملحده کیسه. یوې زړې ښځې راډیو ته زنګ وواهه او له غریبۍ یې شکایت وکړ. په پای کې یې وویل خدای دې زما مرسته وکړي. کوم ملحد دې خپرونې ته غوږ و. ژر یې خپل مزدور راوغوښت، ورته یې وویل د فلانۍ بوډۍ کره ښه ډېر توکي یوسه. که یې وپوښتل چا ورلېږلي، ورته ووایه چې شیطان. همداسې یې وکړل. ښه ډېر خوراکي او غیر خوراکي توکي یې یوړل. ښځې هم توکي کور ته دننه کړل. مزدور وپوښتل د لېږدونکي په اړه نه پوښتې؟ بوډۍ ځواب ورکړ نه، اړتیا نشته. که خدای وغواړي شیطان هم دا نیک کار کولی شي.